الرحمن الرحیم راځو کمپیریزن اپریټر باندې خبرې کوو چې کمپیریزن اپریټر لپاره استفاده کیږي او څه کار کوي. تاسو په ډیرو ژبو کې تاسو شاید کمپیریزن اپریټرز ویلي چې تاسو ته چک کوي چې آیا دغه عدد مثلا دوه عددونه دوه اپریټرونه ګوري چې مساوي دي که نه دي مساوي، یا ګوري چې دا لوی ده یا کوچنی ده، یعنی تاسو چک کول غواړئ. نو د مساوي لپاره په پی ایچ پی کې له دوه مساوي نه کار اخلو. که چیرې غواړو موږ هم ډیټا ټایپ چک کړو هم ویلیو چک کړو نو دې نه کار اخلو. او ناټ ایکول لپاره یعنی نه د مساوي لپاره داسې علامه لیکو یا دا رقم د دواړه یو کار کوي. او موږ ناټ ایکول ویلیو او ناٹ ایکول ډیټا ټایپ یعنی هم ډیټا ټایپ چک کول غواړو او هم ویلیو چک کول غواړو د ناټ، نو دا رقم کار اخلو. او د ګریټر دین لپاره دی لپاره او لیس لپاره دی لپاره دا نښه او د ګریټر دین اور ایکول ټو یعنی لوی مساوي دا ده او کوچنی مساوي دا علامه. او که غواړو چې موږ وګورو چې دا کوچنی ده یا مساوي ده یا لوی ده، نو درې واړه چک کول غواړو. که چیرې کوچنی منفي یو به راسي، که چیرې مساوي صفر، او که چیرې لوی به یو به راځي. موږ ته راځو دا عملاً کار کوو ګورو څنګه کار کیږي. راځم څلور ډاټ پی ایچ پي په نوم موږ یو فایل اخیستی دلته پی ایچ پي بس خلاص کړم. راځم یو وریبل اخلم او ورته لیکم ایکس او دلته لس ذخیره کوم، او بل وریبل اخلم د وای او دلته شل ذخیره کوم. که چیرې زه راسم دا ایکو کوم ورته وایم دغه ایکس مساوي ده له وای سره. ګورئ نو دا خو ایکس مساوي ده نه ده له وای سره. ګورئ دلته ما ورته ایکو کوم ته ایکس مساوي له وای سره، چې دغه صحیح خبره ده که غلطه. نو دا خو موږ سره فالز ده، نو پی ایچ پي به تاسو ته فالز نه راولي. که چیرې پی ایچ پي څه کار کوي نور زه به که چیرې دا فالز ترو ډایرکټ راولي، که فالز فال راولي. خو پی ایچ پي څه کوي که چیرې فالز ون درته راولي او که چیرې ترو ون درته راولي او که چیرې فالز هیڅ هم نه درته راولي، یعنی زیرو به خو دا موږ ته نه ښیي. بیا درته وایم په پی ایچ پي کې تاسو ته مستقیما ترو فالز نه راولي. که چیرې ترو نو ون به درته راولي، او که نه نو نه به درته ښیي، چې به هم نه درته ښیي. نو ما ورته ویلې دغه ایکس مساوي ده له وای سره، نو دلته خو لس ده که نه، لس مساوي ده له شل سره نه، نو موږ ته هیڅ هم نه راولي. را بسم زه دا درې ډاټ پی ایچ پي په ځای څلور ډاټ پی ایچ پي فایل خلاصوم. نو ګورئ موږ ته هیڅ هم رانغله. خو که زه راسم دام شل کمه او دام شل کم، ګوره اوس ما ورته ویلې ایکس مساوي ده له وای سره، نو شل خو مساوي ده له شلو سره، نو موږ څه بلته چی راولي یو راولي. ښه راځم ورته وایم ایکس مساوي نه ده له وای سره، مساوي نه ده له وای سره، نو دا خو مساوي دي که نه، نو دا به موږ ته حتما چی راولي ترو راولي. ما ورته ویلې چې ایکس مساوي نه ده له وای سره، نو دا خو مساوي دي که نه، نو موږ ته به چی راولي فالز به راولي. که زه راسم هلته دیرس ولیکم، دیرس ورته وایم دیرس مساوي نه ده له شلو سره، نو دا خو مساوي نه دي که نه، نو موږ ته به ترو راسي، یعنی یو به راسي. ښه را بسم مساوي کې بیا ورته کار کومه، ورته وایم ایکس مساوي ده له وای سره، نو دا خو موږ ته فالز ده که نه، نو هیڅ شی به هم رانولي، ځکه چې دلته دیرس دي او دلته شل دي، دا مساوي نه دي. را بسم زه دلته هم دیرس لیکم، خو داسې دیرس لیکم حروفو باندې. نو ګورئ ما ورته ویلې چې ایکس مساوي ده له وای سره، نو دلته خو دیرس دي دلته هم دیرس دي، نو دا به چی مساوي به راولي، یو به راولي، یعنې دا به چی راسي ترو راسي. خو زه وایم ګورئ دا دلته خو دا حروفو دا چی و عددو دواړه ایسې دا ډیټا ټایپ ته یې ونه کتل. زه وایم ډیټا ټایپ هم ورسره چک سي، نو هم ډیټا ټایپ چک کول غواړئ مساوي لپاره او هم ویلیو، نو درې مساوي به موږ اچوو. نو ګورئ دا موږ سره فالز راسي، ځکه ډیټا ټایپ یې مساوي نه ده. که زه راسم دام دیرس کم داسې ساده دیرس ولیکم، نو موږ ته به چی راسي یو راسي، ځکه ترو به وي. نو دا و دي کمپیریزن اپریټرونو چې تاسو مساوي او ناټ مساوي. د نه مساوي لپاره ناټ ایکول لپاره دا رقم علامې متاسي اچولی شئ. زه ورته وایم دیرس مساوي نه دي له دیرس سره، نو دا خو مساوي دي که نه، نو دا به موږ ته چی راسي
نو دلته موږ ته x پاتې ده دا به راولم اوس یې راسم دا اجرا کړمه نو موږ ته به فالس راغی یعنې دا خو مساوي دي که نه ما ورته x مساوي نه ده له وای سره خو که چیرې زه دلته مثلا تغییر راولم نو دا خو x مساوي نه ده له وای سره نو موږ څه به چی راسي دلته 1 راسي ښه رابستم لوی مسایل لپاره هم تاسو کولی شئ داسې علامې کار کوي کوچنیو مسایلو لپاره داسې علامې تاسو چې کولی شئ کار کولی شئ بل دا رقم علامه وه داسې علامې لکه دلته ما تاسو ته سلایډ کې دلته راوستې وي داسې علامې نو دا خو موږ چک کړل ټول دا علاوه څه کار کوي دا ګوري چې دا کوچنی ده که مساوي ده که لوی ده درې واړه شرط چک کوي که چیرې کوچنی نو موږ ته به منفي یو راسي که چیرې مساوي صفر به راسي او که چیرې لوی نو یو به راسي نو اوس یې ګورئ موږ ته چی راغی منفي یو راغی ځکه منفي یو راغی چې دا خو چې و اکس کوچنی ده له وای نه که دلته دا اتیا کمه نو موږ ته به چی راسي مثبت یو راسي ځکه دا چی ده لوی ده که چیرې زه دواړه یو رقم کم اتیا دواړه اتیا کم مثلا نو دا موږ ته چی راولي صفر راولي نو دا و د کمپریزن اپریټرونو خبره چې که چیرې غواړئ تاسې داسې مساوي لپاره به داسې لیکئ او که چیرې داسې مساوي کار کوئ چې ډیټا ټایپ هم چک کړي ویلیو دواړه ډیټا ټایپ او ویلیو دواړه چک کړي نو دا درې واړه مساوي ناټ ایکول لپاره دا او ناټ ایکول لپاره دا هم استفاده کوئ دا هم استفاده کولی شئ ناټ ایکول هم ډیټا ټایپ چک کړي او هم ویلیو چک کړي ګریټر دین لپاره دا لیس دین لپاره دا ګریټر دین اور ایکول لپاره دا یعنی لیس دین اور ایکول لپاره دا او دا خود کار ماته ویل درې واړه شرطونه چک کړي که چیرې وړه کوچنی منفي یو که مساوي صفر او که لوی یو به راسي موږ ته